السلام علیکم زما وروڼو خویندو زه یم ستاسو خور پښتنه د پښتون ټي وي نه او مونږه په نوشهره کې په نوشهره باندې وو زمونږه تګ نو مونږه وی چې هلته کې مونږ همیشه سی ایس ډي سټور نه شاپینګ کوو نو مونږ وی چې ځه هلته به شاپینګ هم وکړو او شاپینګ نه کله چې مونږ هلته شاپینګ وکړو نو خبر شو چې نوشهره کې په اول ځل زمان سټور چې کوم دی سټارټ شوی دی نو ما وی لپسټیک وغیره زما دا لګي نو زه به دې سامان دپاره هم لاړه شم او لږ شان شاپینګ دی خو زه وبه ګورمه چې څنګه دی. زه چې هلته لاړمه نو هغه ډېر ښکلی ښایسته هغه هم ډېر ښه سټور و او بیا د لپسټیک یو لپسټیک په ځای ما ډېر هلته نور څیزونه هم واخیستل نور شاپینګ هم ما وکړو او بیا هغې نه را روان شو نو هغه هم یو ښه اکسپیرینس و ښه ځای و. آینده دپاره کله نوشهره باندې تګ یې نو انشاءالله زمان سټور نه خو به هم زه شاپینګ کوم. باقي اینه بعد بیا موږ را روان شو خپل کور ته. شاپینګ ښه وشو، سکسسفل شاپینګ و. او بیا اینه بعد چې موږ را روان شو نو لاره کې ما ولیدي چې د ماجرو کډې روانې وي. نو د ماجرو کډې روانې وي ما وی نن سبا انټرست د ټول خلکو دې کې نو دې له ویډیو کا نو بیا ما هغه کډه پکې هم راوسته د هغوی نو دا دي چې د ماجرو کډې چې کومې روانې دي تاسو کتلی شئ ډېر زیات ګرد و غبار و رش و نو ضرور خبره چې ډېر ټایم ویډیو ما په یو ځای کې نه کولی شو. بیا چې موږ روان شو نو مخې ته ماته یو داسې سامان چې کله مخې له راغلو نو دا ډېر زیات ښکلی او ډېر کیوټ و ډېر مزېدار و. نو ما ویل چې دا افغان جولري وایي نو ماته زما فیملی چې کوم ما سره و موجود و هغې وویلې چې نه دا خلک غټ غټ ګاډي کې لګوي مطلب ټرک بس ټرالي وغیره ټرالي وغیره دې کې لګوي دا ورکوټې موټر کار وغیره کې مطلب دا زموږ د ګاډي دپاره نه دي دا ټرک بس ټرالي. نو بیا ما وی چې دا خو دومره کیوټ دي دې دپاره انسان بس والي یا ټرالي والي څه نو دومره ښکلې لګېدله. خیر ما هغې دپاره ویډیو کا ما وی چې څوک زما چینل ګوري دوی خو بیا وګوري که نه او که دوی څوک ځان له اخیستل غواړي نو نوشهره کې دا په روډ باندې د دې سټال لګېدلی و او دا هر څه ملاو او زما وروڼو خویندو تلو تلو کې دا خبره ضرور زه تاسو ته وکړم چې پلیز 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 چینل سبسکرایب کړئ. تاسو دا چینل سبسکرایب کړئ نوټیفیکیشن آن کړئ تاسو ته به زموږ نیو ویډیوز راځي مخې ته او پلیز تاسو دا سپورټ کړئ او چې چاته اوسئ ښاد خوشحاله آباد اوسئ د شر پسند و شر فساد نه محفوظ اوسئ په لوی الله م سپارم د الله په امان.